السلام علیکم ټولو مرګرو ته. ما د ډیر خلک وای ته پښتنو له کارونه نه ګورې، نو اوس زما سره د لسو پښتنو دپاره کار شته او په غور سره ویډیو واورئ په توجه سره، او چې کوم سړی دا خبرې مطابق و نو زموږ د دې ورور سره رابطه وکړئ. وروره بایګانو کسان په کار دی چې په ریاض کې ګلاپونه چلولي د مخالفاتو کار یې کړی او دا لارې ورته معلومي د موګبو ته تللی شي، د مارونه ځان بچ کولی شي چې پویه کسان یې کم ایکسپرټ کسان یې او لیسنس یې کاغذونه یې برابر او مخالفاتو کار یې کړی په ریاض کې دننه ښار ورته معلوم وي، نو دا یو لس کسان په کار دي. بیا به یې ټیک ټاک کې چې دی نو خپل نمبرې پرېږدی، موږ ورته بیا رابطه وکړو. بالکل اتفاق چې کومه د کار چې کومه رول او اتفاق نو اوس تاسو په واتساپ باندې کولی شئ. واتساپ نمبر چې چاته په کارو په انباکس کې به درته درلیږو که نه او داسې نه وایي، بیا به د خلک تنګوي. ملګرو دا ویډیو شیر کړئ چې څونه ملګري یې چا چې شیر کړه او دا لس تنه په کار شو، لس خاندانونه آباد شو، ټولو ته به ثواب میلاویږي لکه د مار ورکړئ.